آیا چات جی پی ټي پیژنئ؟ که یې پیژنئ معلومات یې لرئ نو دا ویډیو تېره کړئ ستاسو لپاره نه دی. او که چېرته چات جی پی ټي نه پیژنئ او کله هم استعمال کړی نه ده نو دا ویډیو تر اخره وګورئ چې ستاسو ژوند کولی شي بدل کړي په ټکنالوژي په برخه کې. چات جی پی ټي کولی شي ستاسو دپاره استاد، معلم، ډاکټر په دنیا کې چې کوم شی ته زده کړه ترې کوې هغه کولی شي ستا ته واوسیږي. په موبایل کې که ته چات جی پی ټي ونه لرې یعنې د موبایل استفاده کېدلو د هېڅ فایده نشته دی. هیله ده دې ویډیو کې راسره اوسېږه. که غواړې چې د ټکنالوژي د دنیا تاریخ د هر څه په باره کې ښه معلومات ولرې نو حتما دا چات جی پی ټي د موبایل ته راډاونلوډ کړه. دا ډېره مهمه ده. په دې ویډیو کې درته ښایم. ښه نو دې ویډیو کې درته ښایم. هیله د ویډیو تر اخره وګورئ. ښه دا یو چې دی دې ته وایي چات جی پی ټي. په دې شکل راځي. زه که تاسو ته په پلی سټور کې موښیم باید دا یو راډاونلوډ کړئ. د دې نوم دی چات جی پی ټي. دا یو دی. دا یو به تاسو ته ښکاري په دغه شکل دی. دا راډاونلوډ کړئ او دا چې دی کولن پري دی. مثلا تاسو همیشه کولی شئ دا پري استفاده کوئ. ښه دا چې کله تاسو کولاو کوئ تاسو ته داسې یو آپشن راځي. دلته که تاسو په سکرین باندې وینئ مثلا د عکس هغه ورکوي، یو د سترګې ونې علامت ورکوي چې ایمیج ورکوي چې ځان سلفي عکس اخیستی. دلته که مور تاسو وایي ډېر نور آپشنونه تاسو درکوي. مثال په طور تاسو کولی شئ کوډ په سکین کوئ، تاسو کولی شئ د تعلیم باره کې مثلا هغه ورته ورکوي، مختلفه ورکوي. خو دلته لاندې چې ده 4-5 آپشنه ورکوي. دا یو چې دی د وایس کال دی. کله چې تا وکې کوئ کولی شئ چات جی پي ټي سره اتومات خبرې وکړئ لکه په دې شکل باندې. نو ته اوس زما میکرافون آن ده، زه نشم کولی خبرې پرې وکړم. دلته دا میکرافون ده. دلته کولی شئ تاسو لیکل وکړئ. مثلا که تاسو ورته ولیکئ مثال په داسې وړوکی یو شی زه ورته لیکم مثال چې تاسو پوه شئ واټ از افغان مثلا واټ از په انګلیش هغه لیکل کېږي دوج افغان. مثلا تاسو ته سریع داسې یو ښه معلومات درکوي. که تاسو اوس دلته ورته ولیکئ I need this one by پښتو کولی تاسو پښتو ورته ولیکئ. زه غواړم دا په پښتو کې هغه کړم. مثلا تاسو ته وایم زه په پښتو کې دا غواړم ورته ولیکم. زه دا ټول درته په پښتو باندې لیکي. ګورئ څومره په اساس طریقه څومره واضح. مثلا دا ټول تاسو ته کولی شئ په پښتو ولیکي. ښه دلته چې دا جمع علامه ورکوي دلته یو دا دی دا آپشن دی. که دې کې تاسو یو شی ولیکئ مثلا که زه ورته ولیکم پښتو څه شی دی داسې ډایرکټ یو جمله ورته ولیکه تا ته ډایرکټ د دې په بابت کې لیکي. پښتو د افغانستان او پاکستان په ځینو سیمو کې د پښتونخوا لخوا پلې شوې ژبه ده نه. لکه داسې یو ښه ډیټیل درته راباسي. دلته بیا چې لاندې راشئ دې کې یو آپشن ورکوي چې دا یو خو لکه ویډیو دی او یو دلته دغه کې د آپشن ورکوي چې دلته تاسو کولی شئ وګورئ پلی سټور په بي بي سي ګوګل په ډېر په ویکیپیډیا په ډېر شیزو کې فیسبوک کې ټول شیزو کې د بابت باندې چې کومې خبرې هغه تاسو ته راباسي. یا مجلې خو ټول نه د ویکیپیډیا داسې ده پښتو ته ټول تاسو ته یو ښه د تاریخ هغه راباسي. ښه دا تاسو کولی شئ بیرته له دې ځای نه ورک کړئ او دلته بیا چې تاسو راشئ دلته د عکس بابت کې که مثلا تاسو یو عکس باندې نه پوهېږئ چې یو شی د یو ګل د نوم یې څه دی مثال یو عکس اخلئ مثال په باندې کولی شئ تاسو مثلا عکس واخلئ هغه واخلئ یا مثلا د هغه نه ورته یو فوټو ډاونلوډ کړئ هغه کوي اپلوډ کړئ او یا مثلا فولډر نه هغه پی ډي اف یا نور څه ډاکومنټ لرئ کولی شئ هغه وکړئ. دې څنګ سیټ کې دلته بره تاسو کولی شئ مثلا کوم چټونه تاسو پکې کړي هغه ټول دلته پراته دي کولی شئ دا وګورئ. او که غواړئ چې دا ټول چټ له سره کوئ په دې باندې کلیک وکړئ دا ټول چټ هر څه ختمېږي بیا له سره تاسو کولی شئ هر څه ولیکئ. او دلته هم کولی شئ تاسو لږ ذره انفارمیشن هغه ورکړئ. له ټولو نه مهم شی چې د دوستانو دا پري دی او تاسو کولی شئ ډېر ښه معلومات ترې واخلئ. مثال به د ټکنالوژي په بابت کې د تاریخ په بابت کې د کلتور په باره کې د هر بابت کې حتی چې مریض چې ورته زما دا مریضي ده زه څه شی وکولی شم مثلا سر درد مې ده یا مې ځان درد کوي یا تبه مې ده لکه یو ښه مشوره درکوي او یو ښه شی درته راباسي کولی شي ویډیو هر څه تاسو ته وښیي. لکه د ژوند په باره کې چات جی پي ټي باید تاسو استفاده کوئ چې دې نه شاته پاتې نه شئ. ځکه دا ویډیو ما جوړه کړه البته ډېر خلکو ته معلوم وي خو چات جی پي ټي چې دی په دنیا کې ډېر یو مشهوره ویب سایټ دی او پري دی. نو هیله ده چې دا حتما استفاده کوئ.